قرآن کریم کې الله تعالی فرمای الیوم نختم علی افواههم، په میدان محشر به د انسانانو په خلو باندې مهر واو، د دې خولې به تالا واچوم، د دې خولې به بندې کم، وتکلمونا ایدیهم، او الله رب العالمین و د دې په لاسو به خبرې وکم. اوس د لاسو علما لیکي چې لاسونه به نو څه خبرې کوي، ګناه به په لاسو باندې کمه ګناه کیږي. نن معلوم سو چې په لاسو باندې کمه ګناه کیږي. تنها یو ځوان الکی په تنها نارینه زنانو سره نن دا چې کوم سکرین غټ موبایل دی، ټچ سکرین موبایل، په دې باندې خپل ګوتو باندې په لاس باندې چلی، په تنهایی کې څه ناروا فلمونه او څه د الله نافرمانی، هغه شیان چې عام سړی د هغه تلفظ نشي کولی، هغه تصور نشي کولی، هغه غلط شیان سترګې په ناپاکه کې هغه ګوري، په لاسو باندې په ګوتو باندې ټچ سکرین موبایل باندې غلط ویډیوګانې او غلط هغه ګوري تصویران. نو الله رب العالمین وای په میدان محشر به د په زبان په خوله باندې مهر ولګوم، وتکلمون ایدیهم، د ګوتو د بوایم، د لاسو ته بوایم چې اوه په تنهایی کې به د په ټچ سکرین موبایل باندې په دې ګوتو باندې کم عمل کوي، اګوتی به خبرې وکي، اګوتی به ټول حقیقت رازونه ښکارا کې، هغه پټ حالات چې کم اعمال د کول اټول به د الله په حضور کې بیان کی. په دې وجه عزیزانو دا خپل زندگی امانت ته موږ خدا خیال دی چې زه یو ځای پټ سوم ګناه وکم، الله دې قسمی چې د الله نه په یو ځای کې د اوو ځمکو لاندې د انسان د الله سره نسبتېدلی. او یو حدیث کې راځي د هر عمل هغه خپل اثرات، یو سړی نیک عمل وکي او یا پردو شاته، الله رب العالمین به د په زندگی د په چهره باندې د نیک اعمال ښه اثرات ښکاره کوي. او یو سړی ګناه وکي او یا کمرو دننه او یا دیوالو دننه او یا پردو دننه، د هغه ګناه نحوست به د په زندگی د په خاندان باندې د په کور باندې به د هغه نحوست او بې برکتی او د هغه بې نوري به د په جسم باندې په چهره باندې د په کور او په اول عیال باندې به د هغه ګناه نحوست ښکاره کیږي. په دې وجه عزیزانو همیشه دا فکر وکړو چې دا دنیا عارضی ده، زه به مرم مړ کېږم به او په میدان محشر به د الله په حضور کې درېږم، هلته به الله رب العالمین ما سه حساب کی. او د الله رب العالمین خو لیکن د الله رب العالمین د رحمت نه امید نه دی کېدل پکار. څومره ګناه سړی کړي توبه وباسي، الله رب العالمین قبلوي. یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي، نبی علیہ السلام فرمائی من تقرب منی، اللہ رب العالمین و یقول اللہ تعالی، اللہ رب العالمین فرمائی من جاء بالحسنة فله عشر امثالها، میدان محشر چا یو نیکی الله وی حاضر کزما دربار کې د لس چند اجر او ثواب ورکوم. ومن تقرب مني شبرا، الله تعالی وی څوک یو چاریاک یو لويشته ما تخما خاطر نزدې سي، تقربت منه ذراعا، الله یو غاز زدي بنده ته نزدې کېږم. ومن تقرب مني ذراعا، الله رب العالمین وی څوک چې ماته یو غاز نزدې سي ما خاطر راسي، تقربت منه باعا. ومن اتانی، الله تعالی وی زه دوه غزه نږدې سم. ومن اتانی يمشي اتیته هرولا، الله تعالی وی څوک چې زما خواته توبې ته زما خواته روان سي، اتیته هرولا، زه په منډه د ترازم، زما رحم د په منډه راځي. ومن لقيني، الله رب العالمین فرمایي ومن لقيني بقراب الارض خطيئه لا يشرك به شيئا لقيته بمثلها مغفره. الله تعالی وی کده د ازمکه د خاوري د ریګ د ذراتو دومره ګناهونه وکي لیکن ما سره شرک نه کوي، الله رب العالمین وی لقيته، لیکن ما سره معافي وغواړي برته په دې ټولو ګناهونو باندې الله تعالی وی دومره ګناهونه دي کړي لکه د زمکه د ټوله دنیا زمکه د دې زمکه د ریګ او د خاورو او د دې د شګو په تعداد باندې دومره زیات ګناهونه دي کړي. الله تعالی فرمایي ما سره د شرک نه کړي، لقيته، الله تعالی وی ما زبیا تاسو ملاقات کوم بمثلها مغفره، د دې ټولو سره زیات مغفرت کوم. دومره ګناه دي کړي لکه د زمکه خاشاک د زمکه زرات او د ریګ او د ریت زرات. الله تعالی وی په اخلاص باندې ما توبه وکواسه، ما سره مغفرت وغواړي، ما سره معافي وغواړي، الله تعالی وی دا ټول ګناهونه در معاف کوم. یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دوه څاڅکي دوه قطرې الله ته ډیر محبوب دي، په ټول دنیا کې د دین الله ته بل شی محبوب نه دي. نبی علیہ السلام فرمایي لیس شیء احب الى الله من قطرتين،
د دوو څاڅکو څخه الله رب العالمین ته زیات محبوب شی نسته. اکم څاڅکي قطره دموع من خشیت الله، یو د الله د خشیت او د خوف او د ویرې سره انسان وزاړي، زړه وکي یا الله مجرم یم، ستانه علاوه بل څوک معافي والا نسته. الله رب العالمین ته د بنده دغه د پښیمانی او د معافي چې کوم قطرات دغه څاڅکي دي د اوښکو د انسو د اوښکو، دا الله ته ډیر محبوب. وقطره دم تحراق فی سبیل الله، بل د مجاهد د جهاد په دوران کې چې د کافر سره جهاد کې د مجاهد وینه څاڅکي، دا دوه څاڅکي الله رب العالمین ته ډیر محبوب دي. په دې وجه دوستانو همیشه دا فکر ساتل چې د الله رب العالمین په حضور کې به زما په میدان محشر زه به ودرېږم. الله رب العالمین به دا ټوله څومره زندگی مې تېره کړې ده دې حساب راسه اخلي. یو حدیث کې راځي وایي دوه کسان به د قیامت په ورځ د الله په حضور کې پیش او دوه کسان هغه به جهنم له لاړ سي. جهنم کې به ډېر چیغې او نارې به وایي، ډېر آهو فریاد وکړي. الله رب العالمین به د جهنمیانو ته فرشتو ته وایي چې دا دواړه چې دا ډېرې چیغې وایي او ډېر فریاد کوي جهنم کې دا راوباسه، وایي هغه به راوباسي. الله رب العالمین ورته وایي تاسې ولې چیغې او نارې وایي؟ او دوی به وایي چې ای الله د جهنم اور ناقابل برداشت دی. الله چیغې مې و فریاد مې په دې کول چې الله رب العالمین ته زموږ خواته متوجه سي، ته موږ فریاد واورې، موږ د دې جهنم د اور خلاص. الله رب العالمین وایي تاسې د خپل ګناه انکار کوئ، تاسې داسې ګناه جرمونه نه دي کړي چې د جهنم سبب جوړیږي؟ هغه وایي الله بېشک موږ ګناهونه کړي. الله تعالی به ورته وایي چې فورا منډې کې بیرته جهنم ته لاړ سي. وایي په هغه کې به دوه کسانو کې به یو سړی په منډه لاړ سي جهنم له، په جهنم کې به غوټه ووي، واپس په هغه اور په انګار کې به ځان غوځار کړي. او بل سړی به رواني لږ لاړ سي دوه درې قدمه، بیا به شاته ګوري، بیا لږ لاړ سي بیا قدم شاته ګوري. الله رب العالمین فرشتو ته وایي دا دواړه راوبوله. دواړه چې راوبولي کم سړی چې کم مسلمان کم انسان چې الله ورته ویلي جهنم ته واپس لاړ سه، واغه ته وایي الله رب العالمین چې تا ته جهنم نه دی معلوم چې د انګار او د اور ځای دی، ته جهنم ته بیرته څنګه روان وي؟ وایي هغه جواب ورکړي ای الله په ټول زندگی کې مې ستا حکم نه منلی، اوس په دنیا کې اوس موقع ده راله چې ته راته حکم وکړې، ما ول ټول زندگی کې مې د الله حکم نه دی منلی، اوس موقع ده الله رب العالمین اگر چې جهنم ته ځم لیکن د الله په حکم به ځم، د الله حکم به اوس پوره کړم. الله ستا د حکم تعمیل دپاره زه ولاړم چې مال دا یو حکم د پروردګار، خو اگر چې زما جسم بدن بس وځي ما ته به تکلیف وي، خو زما د پروردګار دا یو حکم به زه منم، نن به د الله په حکم زه جهنم ته ځان اچوم. الله ستا د حکم د پوره کېدو دپاره ما ځان جهنم ته واچوي. او بل ته به الله تعالی وایي تا ولې شاوخوا ته کتل، ولې زما حکم د دې نه و چې ته فورا جهنم ته تللی وې؟ وایي هغه ورته وایي الله ستا نامه متعلق موږ اورېدلي و، ته رحمان او رحیم یې، ته ډېر کریم او ډېر مهربان یې، ته ډېر رحمان او رحیم ذات یې، د سلو انسانانو قاتلم چې تو به وباسي معاف کوې، او ستا نوم رحمان او رحیم دی، او تا په عرش لیکلي ځان سره د ان رحمتي غلبت غضبي، زما رحمت زما په غضب باندې غالب دی. الله په دې وجه زر جهنم ته مې ځان غزار نه کوي. ما ویل اوس به الله رب العالمین رحم په جوش کې راسي، الله رب العالمین به راته ووایي چې بس ما بنده جهنم ته مزه. الله رب العالمین بیا به چې زه لاړم بیا به مې شا وکتل، ما الله رب العالمین به اوس په ما باندې رحم راسي. الله رب العالمین دې دواړو ته ویل چې تاسې دواړه جنت ته لاړ سئ.